په جنگ حنین کې یو سړی دی نوم یې دی شیبه وی زما پلار او زما تره د پیغمبر اسلام تره حمزه قتل کړ او ما دا کوشش دا کو چې زه به دا پیغمبر قتلوم پسې ګرځېدلم به چې یو موقع به مو زما چې دا قتل کړم فدنوت الیه الله نبی له شا طرف رالم چې کله رالم ارتفع الی شوط من النار ما پس یو لمبه د اور راله د اور لمبه راپسې راله د برېښنا نه تېزه وه فولیت هاربا په منډه روان هر څه مې پرېښوده شیبه وایي او ما د پیغمبر د قتل اراده کړې وه ما پسې لمبه راله منډې مې والې ما ته د الله نبي ویل یا شیبه ای شیبه چېرته ځې فدعاني زه راوغوښتم خواله یې رالم زما خواله راشه ایسې خواله رالم خواله چې رالم فوضع يده على صدري زما په سینه باندې خپل لاس مبارک کېښود شیبه وایي زما په سینه باندې لاس کېښود وکان ابغض الخلق الی او شیبه وایي ما ته په ټول مخلوق کې ناخوښه سړی ما ته دا پیغمبر دشمن کاره کېد چې لاس مبارک یې زما په دې سینه باندې کېښود فصار احب الخلق الی وی په ټول مخلوق کې الله ما ته پیغمبر اسلام محبوب کو او زما خوښ